बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي شوی یم ملګرو په نننۍ کلاس کې مې ستاسو لپاره هغه ټکي راوړي دي کوم چې د انسان خوبیانې او خامېنې یعنی انسان کې چې کوم ښه کوالټیانې او کومې خرابې هغه مې تاسو ته راوړي هغه به تاسو ته د انګلیش نه پښتو ته راوړم کلاس به بالکل تر اخره پورې ګورئ شروعات کوو کریزي لیونی crazy لیونی discreet عقلمند energetic طاقتور funny مزاحیه یعنی کم کس چې نور خلق خندي نو هغه ته په انګلیش کې وی funny مزاحیه generous صحیح یعنی کم کس چې سخاوتي friendly ملګرتیا dishonest بی ایمانه چا کې چې ایمان نه هغه ته وی dishonest loyal وفادار یعنی کوم کس کې چې وفای هغه ته وی loyal fearless نه یریدونکی یعنی کوم کس چې یریږي نه هغه ته وی fearless calm پرسکونه emotional جذباتي مونږ ویل لکه دا کس ډیر ایموشنل دی ډیر جذباتي دی disobedient نافرمانه یعنی ته چې ورته څه خبره کوې او د هغې ولټه کار کوي هغې ته په انګلیش کې وایي disobedient پښتو کې ورته وایي نافرمانه proud فخر ویاړ یا فخر rude بدتمیز چا کې چې تمیز نه وي هغه ته په انګلیش کې وایي rude lazy سست یعنی ډیر ناراسته هغه ته په انګلیش کې وایي سست arrogant غرور کولو والا یو کس چې کوم غرور کوي تکبر کوي هغه ته وایي arrogant intention ارادې ته په انګلیش کې وایي intention cheeky ګستاخ anxious فکر کوونکی یعنی چې د یو شي باره کې ورسه فکر او سوچ ورسه هغه ته په انګلیش کې وایي anxious bad temper بدمزاجه لکه یو کس چې مزاج خراب وي بد مزاج وي هغه ته په انګلیش کې وایي bad temper ملګرو دا زمونږ نننی یو وړوکی شانته کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو د انسان خاصیتونه د هغه خوبیانې او خامېنې دواړه موږ تاسو ته په دې کلاس کې وښودلي امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي ملګرو زموږ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ